السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو امید دی چې تاسو ټول به ټیک ټاک وای. زه یم عبدالحق او تاسو ګورئ اوس عبدالحق ټي وي چینل. نو دوستانو نن د یو بل ټاپک سره ستاسو مخې ته حاضر یم. په دې پروګرام کې به موږ دا زده کوو چې موږ به د خپل کمپیوټر سپیډ څنګه سیوا کوو. اکثر ملګري موږ ته وایي چې زموږ د کمپیوټر سپیډ چې دی هغه ډېر په سلو شوی دی. نو د دې څه وجه ده؟ نو د هغې وجه دی دوستانو چې تاسو په خپل کمپیوټر یا په لیپټاپ کې چې کله انټرنیټ استعمال کوئ، نو د هغې نه بعد ستاسو کمپیوټر چې دی هغې دا سپیډ چې دی هغه بالکل کم شي. مطلب ستاسو کمپیوټر سپیډ چې دی هغه ډېر زیات کم شي. نو تاسو حیران شئ چې موږ څه وکړو. نو انشاءالله تعالی په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به د خپل کمپیوټر سپیډ چې دی هغه به تاسو څنګه تیزوئ. نو د ټولو نه مخکې به تاسو سټارټ ته راشئ. سټارټ ته چې راشئ د مای کمپیوټر دی کمپیوټر پراپرټیز ته به راشئ. پراپرټیز ته چې راشئ دا وینډو چې دا بله غټه کړو، بیا دلته لیکلی دی ایډوانس سیسټم سیټینګ. دلته به یو بل ایډوانس سیټینګ وي. نو په دې سیټینګ باندې به تاسو کلیک کوئ. دلته چې دی دا چې تاسو کولاو کوئ نو په ستاسو په کمپیوټر یا لیپټاپ کې به هلته لیکلي د هغه شی چې دی دا کم وړه شانتې نقطه چې ده دا په دې لیټ وینډو چوز په دې باندې به کلیک کړي. نو دا به تاسو د دې نه په ایډجسټ فار بیسټ پرفارمنس باندې به کلیک کوئ. نو چې په دې باندې تاسو کلیک کوئ بیا به اوکې کوئ. نو ستاسو د کمپیوټر کم سپیډ چې دی هغه به لږ تیز شي. د دې نه بعد به تاسو یو څلور کمانډ دي چې هغه تاسو ریګولر استعمال کوئ. نو انشاءالله تعالی ستاسو د کمپیوټر سپیډ چې دی هغه تیزېدی شي ورسره. سټارټ ته به راشئ. سرچ کې به ولیکئ رن RUN انټر به کوئ. دلته به تاسو جی ولیکئ شفټ سره به 5 میلاو کوئ نو فیصد به راشي. بیا به ولیکئ TEMP ټیمپ. بیا به شفټ سره 5 دباو کوئ نو فیصد به راشي. فیصد TEMP ټیمپ بیا فیصد نو اوکې به کوئ. چې اوکې کوئ نو بیا چې تاسو سره دا څومره فایلز کولاو شو دې ته وایي ټیمپرري فایل، چې د دې په وجه باندې ستاسو د کمپیوټر سپیډ چې دی هغه فصلو کېږي. نو تاسو به دا سمپلی کنټرول A سره به دا سلیکټ کوئ. بیا چې دی دا به ډیلیټ کوئ. مطلب بعضې داسې دوستان چې هغوی سره چې دی دا ټیمپرري فایل چې دی هغه په امبینو نه په جیبینو سره پروت دي، ځکه چې هغوی دا کمانډ چې دا استعمالوي نو دا تاسو استعمالوئ. د دې په وجه باندې به ستاسو کمپیوټر چې دی هغه به انشاءالله تیزیږي. دا اوس زه استعمالوم نه، ما سره دا دی اوس 4 ټیمپرري فایل دی، دا به زه ډیلیټ کړم. ګوره دوستانو اوس په دې کې دا څه پایلې ما ته راغلې چې دا وایي دا نه ډیلیټ کېږي، دا وایي چې ټرای اګین. نو تاسو خبر یې چې دا ولې نه ډیلیټ کېږي؟ د دې وجه دا ده چې دا کم شیزونه چې نه ډیلیټ کېږي کم پروګرامونه نو دا آلریډي ما سره اوس په استعمال کې د دې وجې نه دا نه ډیلیټ کېږي. نو دا به زه دلته نه سکیپ کړم. سکیپ یس. د دې نه بعد به جي تاسو بیا ریسایکل بن ته راشئ. دا به هم خالی کړي. څه پکې به ترې ټول ډیلیټ کړئ. بیا به د دویم کمانډ دپاره تاسو بیا سټارټ ته راشئ او سرچ پروګرام کې به تاسو بیا ولیکئ رن RUN. رن چې مو ولیکو بیا به انټر کئ. اوس جي زموږ دویم کمانډ دی، دلته موږ ولیکو پری پیچ PREFETCH پریفیچ PREFETCH پریفیچ. دا موږ اوکې کو. دا هم زموږ پریفیچ والا ټیمپرري فایلز دي چې د دې په وجه باندې هم زموږ کمپیوټر په سلو کېدلی شي. نو دا به موږ هم سلیکټ کو او دلته نه به ډیلیټ ووو. دا به ټول ډیلیټ شي. د دې نه بعد موږ بیا ریسایکل وین ته راشو او دا چې دی دا به خالی کو.
او چې دی زمونږ دریم کمانډ څه دی موږ به راشو دلته جي بیا به رن ولیکو RUN رن جي دلته موږ اوس ولیکو clean CLEAN MGR clean MGR CLEAN MGR دا به اوکې کوي جي دلته به جي تا ته اوس راشي ډسک کلین اپ ستاسو کم سی ډرایو چې دی هغه تاسو کلین اپ کوي نو دلته به تاسو اوکې کوي ستاسو چې کم سی ډرایو دی هغه به جي سلیکټ شي او هغه به چې دی هغه به تاله اوس صفا کړي ډسک کلین اپ دا اوس چې دی ډسک کلین اپ کیږي نو ملګرو دا به لږ شانتې ټایم ملي ځکه چې سی ډرایو چې دی هغه هم غټ ډرایو دی او دا چې صفا کېږي نو څه لږ ډېر وخت به پرې لګي نو جي دا دی موږ له ډسک کلین اف فار سی یس اوکې ډیلیټ فایل دې کې هم څه فایل واته ما ډیلیټ که فضول و نو زمونږ څلورم کمانډ چې دی هغه دی رن ته به لاړ شو RUN رن به اوکې کو جي دلته موږ اوس لیکو TREE انټر وکړو جي زمونږ کمپیوټر سپیډ چې دی هغه انشاءالله تعالی اوس تیز شو او دا کم کمانډ چې تاسو ته ما وښودل دا تاسو په هفته کې خامخا یو ځل دوه ځل استعمالوئ ځکه چې که تاسو نه استعمالوئ نو دې په وجه باندې ستاسو کمپیوټر سپیډ چې هغه ډېر زیات کمیدلی شي نو دوستانو امید دی چې انشاءالله تعالی دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او مزید د دې په شانتې نورې ویډیوګانو دپاره زمونږ چینل عبدالحق ټي وي سبسکرایب کړئ لایک او کمنټ یې ضرور کړئ او اوس ماله اجازت راکئ د الله په امان